السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې د تصویر بیکګراوند ور بدل کړئ. او دوستانو د دې لپاره د هیڅ اپلیکیشن هم ډاونلوډېدو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل موبایل کې بغیر کوم اپلیکیشن د تصویر بیکګراوند ور بدلولی شئ. دوستانو بیا کوم هغه تصویر ته هر کوم بیکګراوند ورکوئ، کوم سپین کلر ورکوئ، کوم شین کلر ورکوئ، کوم هر کوم بیکګراوند ورکوئ، بیا تاسو هغه تصویر ته د خپل خوښې بیکګراوند ورکولی شئ. دوستانو هغه تصویر بیا تاسو هر ځای استعمالولی شئ. هغه تصویر بیا تاسو په آیډ کارت کې ورکولی شئ، هغه تصویر بیا تاسو په سټوډنټ کارت کې ورکولی شئ، یعنې له هغه تصویر چې بیا تاسو په اسانۍ سره د پاسپورټ سایز تصویر هم جوړولی شئ. نو دوستانو ډېره خوندوره طریقه ده او ډېره اسانه طریقه ده. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي، کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/removebg. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ، سمپل په گو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ، دغه ویب سایټ به تاسو ته خلاصي. نو دلته به سمپل تاسو لاندې راځئ، لاندې ګورئ ورته لیکل ده ریموو ایمیج بیکګراوند. سمپل په دغه ریموو ایمیج بیکګراوند باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ریموو ایمیج بیکګراوند باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاصي. نو ډېر اسانه ده دوستانو. لاندې ګوره اپلوډ ایمیج ورته لیکل ده، سمپل په دغه اپلوډ ایمیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته به ستاسو د موبایل ګیلري خلاصه شي. دلته سمپل تاسو خپل تصویر ورواخیست. نو مثال زه دغه تصویر بیکګراوند ورچینجوم. سمپل تاسو په خپل تصویر باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په خپل تصویر باندې کلیک وکړئ، نو به تاسو لیږ انتظار ته وکړئ. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه تصویر بیکګراوند یې څونه په اسانۍ سره بدل کړئ. اوس که چیرې تاسو غواړئ په دغه پینجي کې ډاونلوډ کړئ، دغه رقم یې ډاونلوډ کړئ، سمپل لاندې په ډاونلوډ بټن کلیک وکړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې بل بیکګراوند ورکړئ، ګوره پورته له موږ سره ایډیټ بټن ده، سمپل په دغه ایډیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ، لاندې ګور دلته له موږ سره مختلف بیکګراوندونه دي. دغه بیکګراوند مو ورکوئ، دغه بیکګراوند مو ورکوئ. ګوره دا ټول بیکګراوندونه دي. نو سمپل په هغه بیکګراوند باندې تاسو کلیک کوئ، هغه بیکګراوند به په خپله په اپلای کېږي. دوستانو دغه په ډېرې اسانۍ سره بیکګراوند ور ختموي. د هیڅ شي ضرورت نشته، خالي تصویر ور اپلوډ کړئ، د اټومیټیک بیکګراوند ور ډیلیټ کړئ. دلته بیا هر بیکګراوند ورکوئ، هغه بیکګراوند تاسو ورکولی شئ. ګوره دغه ټول بیکګراوندونه دي، دغه ټول بیکګراوندونه ګوره تاسو دغه تصویر ته بیا ورکولی شئ. نو دغه رقم کوم چیرې مثال ساده کلر ورکوئ، سپین کلر مو ورکوئ، ګوره دلته کلرونه هم شته، دا کلر مو ورکوئ، دا کلر مو ورکوئ، دا کلر مو ورکوئ. دلته هم په خپله یو کلر ورکوئ، دلته هم ګوره دا کلرونه شته. دلته سمپل مثال تاسو کلر ور خوښ کړئ. نو مثال زه راځم دلته دا کلر ورښیم، زه زرغون کلر مثال ورکوم، دا کلر ما ورکوي. اوکې اوس ګوره دلته زرغون کلر راغلی. یعنې دلته تاسو د خپل خوښ کلر هم ورکولی شئ او دغه رقم بیکګراوند هم ورکولی شئ. نو دغه رقم تصویر چې مو خوښ شو، ګوره په دا کونج کې ډاونلوډ بټن ده، سمپل په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، لاندې بیا په ډاونلوډ ایمیج بټن باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه تصویر له موږ سره ډاونلوډ شو او د موږ د موبایل په ګیلري کې سیو شو. نو دوستانو د دغه ویب سایټ په ذریعه سره تاسو بالکل فری د خپل تصویر بیکګراوند ور بدلولی شئ، خپل تصویر ته نور بیکګراوندونه ورکولی شئ او د خپل خوښ کلر ورکولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نیملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مینه ساتئ. د خدای په امان.